سلام ستړي مشئ ستاسو پام راړوم د نن ورځې تازه لنډو مهمو خبرونو ته. پیل له ننګرهاره کوو. د ننګرهار امنیه قومندانۍ وایي چې د انعکاس ټلویزیون پر ښځینه کارکوونکو د برید تره او برید کوونکی کاري بصیري نیولی چې د طالبانو اړوند دی، خو طالبانو په دغه برید کې لاس لرل رد کړي. تېره ورځ ننګرهار کې د انعکاس ټلویزیون 3 ښځینه کارکوونکي په یو وسلوال برید کې شهیدانې شوې. ملا متقي د طالبانو د قطر دفتر د رهبرۍ غړي ملا امیر خان متقي ویلي چې امریکا اعلان وکړ چې تیر یو کال د دوی یو عسکر هم نه دی وژل شوی. دوی وایي ځینو دغه خبره منفي تعبیر کړه، خو د دوی لپاره مثبته خبره په دې ده چې دوی په خپلې ژمنې ولاړ ښیي. حنیف اتمر د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر ویلي چې افغان دولت په ټاکنو کې د طالبانو له حضور سره هیڅ راز مخالفت نه لري. اتمر وایي که طالبان دا فکر کوي چې د افغانانو لپاره جګړه کړې او د خلکو باور یې لاسته راوړی دی، نو مهرباني دې وکړي په ټاکنو کې دې ګډون وکړي څو ټول ولس په دې وپوهیږي چې آیا افغانان د طالبانو واک ته رسېدل مني او که نه. عبدالرشید دوستم د بایډن د حکومت پر مهال د لومړي ځل لپاره خلیلزاد کابل ته راغلی او دلته یې له سیاسونو سره لیدلي چې تېره ورځ له مارشال عبدالرشید دوستم سره د نوموړي په کور کې لیدلي. کابل د هېواد د لومړني ولسمشر سردار محمد داود خان د مقبرې ودانیز کارونه 15 سلنه بشپړ شوي. بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د جمال خاشقجي د وضعیت قضیې ته د رسیدګۍ په اړه د څېړنو او هڅو هرکلی کړی. لوی څارنوال د جمهوري ریاست مرستیال ویان دوا خان مینهپال وایي چې لوی څارنوال فرید حمیدي د شخصي او کورنیو ستونزو له امله ولسمشر ته خپله استعفا وړاندې کړه او ولسمشر غني د نوموړي استعفا ومنله. او وروستی خبر دا دی چې ولسمشر غني وایي بلوڅان د دې خاورې اصلي اوسېدونکي دي او له نورو وروڼو قومونو سره یو ځای اوږه په اوږه د هېواد د خپلواکۍ، عزت او سورلړۍ ساتنې لپاره هڅې کړې او قربانۍ ورکړې. ولسمشر د بلوڅي فرهنګ د ملي ورځې را رسېدو په مناسبت مبارکي ویلې او زیاته کړې ده چې د بلوڅي فرهنګ د ساتنې او بډاینې لپاره به له هېڅ راز هڅو درېغ ونه کړي. به هر حال دا د ورځې تازه لنډ او مهم خبرونه تر بیا چې ستاسو چوپړ ته راځم په یو بخښونکي خدای وسپارم. د الله په امان.